یو سړی او ډیر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو په لار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک بهي چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه وای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ ما غواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به دې پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړه وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې چا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دے د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وي او ما په ډېر سخت وخت کې تا له یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله
درخواست چې څو وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت. وزیر اعظم ورته ډېر وژړل. دا د پاکستان دا کوڅډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکل ته زه کوم هغه ورځ یو هلک ما تراغه وی جی وزیر اعلی سے لیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته دي افسر ته وای چې زه راکی. ما ورته یو قصه وکړه. تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړو نو بدا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه. ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور ده کتابونه مې خلاص کړ خو دا غلور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه. ما قبول کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی. ما خبره پوهیږئ ما قبول کړې ده خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې ستا په قبل دو کې ده که د جنې په قبل دو کې ده په دې مې پوهیږئ. ها تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خودم قبول کی کنه. تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي. هغه ورته د پاس نه आवाज وکړو چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا په آرام تیریگا. دا د بادشاہ لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله سترانش. نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو جده د په قبل دو کې نو سوال خو دا غي په قبل دو کې اوس دې بي وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه دی نیم پاتې دی. نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر په دستخط کړی دی خبره د متعلقه ډایرکټر ده. دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دستخط متیاز نه متیاز کینی تجربه وکړي. نو مال په آرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصی تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدام ته وای چې به وزیر درته زو وکم دارا ته وای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دستخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دستخط شګه شي چې مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وجړل او ډېر وجړل. دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو ورته ډزې وکړې وي کلاشن کوپو باندې هله وي
کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویاڼۍ خبره راشي ما پسې را منډه کی چې دا دروغه ته به لګونه وی چې دا ویاڼۍ لږه صفا کی چواړي ګنده کړې مالا وزیر پسې دی ځه که نه چاته د چډه دې کولې هغه ته هغه پسې ګرځه که مالا وی اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارها هم کتلي وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ را واغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي هغه بوټي کې 7 وږي وشي 7 وږي او هر وږي کې سلسل دانې نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 200 دله درکې او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکي ای هیره نه څوک چې د چا نیکي هیره کی عزیزانو دام انسان